زما په محبت باندې ایمان د اوس نه دی زما په محبت باندې ایمان د اوس نه دی د زړه په کورکي کې مې جانان د اوس نه دی ته هم که د بچپن نشنه خالونه په نخروږ دی ته هم که د بچپن نشنه خالونه په نخروږ دی زما مې هم شلیدلی دا ګریوان د اوس نه دی سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ عادل ارمان یم او د خپلې پاڼې عادل ارمان نه تاسو سره نیغ په نیغه یم دغه پروګرام کې څه شعرونه دا مې د ګران ماما شهید علي شاداب و ملګرو د ډېر وخت نه هغه وخت چې کله فیسبوک نه و د نیټ د لارې یا د میسج د لارې په یو دوه غزلې وې چې هغه به شعر کېدې نشر کېدې به خو هغې کې به د مختلف شاعرانو نومونه و هېڅ نه هم پوه چې هغه به د چا خو آخر دا چې د هغې شاعر پته ولګېده چې هغه غزلې چا لیکلې وې نو باید چې اوس د دې نه پس تاسو هم د هغې شاعر نوم په دغې غزلو کې ولیکئ راغلی یم د الیاس ثاقب صاحب خواله نو خبرې ډېرې کول نه غواړم سلامونه ثاقب صاحب وعلیکم السلام ډېره مننه عادل ارمان صاحب چې دومره په دې د روژې په دې حالاتو کې او بیا په دې سره غرمه کې زموږ خواله راغلی یقینا چې ستاسو زیار او کوشش ته زه په دواړه لاسه سلام کوم او ستاسو دغه فیج زه ډېر ګورم او داسې د ملګرو خواله زه او د هغوی نه هغې کوم ریکارډینګونه کوئ د پښتو ژبې کوم خدمت او کوم دروند کار چې مو په سر اخیستی دی د دې ډېره زیاته مننه کوم ډېر مشکور یم او تاسو ته ډېر سلامونه ډېر زیاته مننه وعلیکم السلام ثاقب صاحب دغه ملګري به دغې غزلو تمه کوي چې دا به کومې غزلې نو که دغه غزلې ورسره تاسو شعر کړئ نو مننه به دا کوم غزل چې اوس زه یم نو دا خو زما په کتاب کې په 2012 کې چاپ دی کتاب نوم دی د نور په څیره او صفحه 83 باندې چاپ دی چې غزل دی چې داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی او خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی داسې یو بشر مې په کمال ملګری کړی دی او خدای ورسره حسن او جمال ملګری کړی دی او ستا خو تشې سترګې تورول د سړي خون اخلي ستا خو تشې سترګې تورول د سړي خون اخلي او نن دې لا د زنې سره خال ملګری کړی دی او دلته کې چې څوک چېرته زمونږ مشر شوی دی دلته کې چې څوک چېرته زمونږ مشر شوی دی نو ځان یې د اغیار سره په مال ملګری کړی دی او تاله پرې لږ سپک منګی جوړوم چې ګودر ته وړې تاله پرې لږ سپک منګی جوړوم چې ګودر ته وړې دې غرض دپاره مې کولال ملګری کړی دی او تاله پرې لږ سپک منګی جوړوم چې ګودر ته وړې دې غرض دپاره مې کولال ملګری کړی دی او اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي اوس به د غزل په جوړولو کې وخت نه لګي ستا تصویر زما سره یو خیال ملګری کړی دی او نور به د بارودو د لوګو په تیرو نه درومو نور به د بارودو د لوګو په تیرو نه درومي علم د پښتون سره مشال ملګری کړی دی او ووایه ثاقب در له ګلرنګې څه در ولېږم ووایه ثاقب در له ګلرنګې څه در ولېږم خدای را سره ستاسو کلیوال ملګری کړی دی ډېره مننه ثاقب صاحب هغه بل غزل که هم تاسو د ملګرو ته ووایه نو خوشحاله به شو هغه غزل خو به عادل ارمان صاحب شروع کومه خو کېدای شي څه شعرونه رانه پکې ګډ وډم شي ځکه چې ډېر مخکینی دی داسې غزل و چې ګرمي ده په شکال ده او روژې ډېرې اوږدې دي ګرمي ده په شکال ده او روژې ډېرې اوږدې دي او یارانو له اختر ته فاصلې ډېرې اوږدې دي ګرمي ده په شکال ده او روژې ډېرې اوږدې دي یارانو له اختر ته فاصلې ډېرې اوږدې دي او بچیه ته لا نه یې د روژې د ټینګولو بچیه ته لا نه یې د روژې د ټینګولو د تندې سره نه کېږي غرمې ډېرې اوږدې دي بچیه ته لا نه یې د روژې د ټینګولو د تندې سره نه کېږي غرمې ډېرې اوږدې دي او وطن د پښتنو دی په زلمو کې حیا ده وطن د پښتنو دی په زلمو کې حیا ده او د پیغلو په سرونو لوپټې ډېرې اوږدې دي وطن د پښتنو دی په زلمو کې حیا ده د پیغلو په سرونو لوپټې ډېرې اوږدې دي او دا وخت د ثوابونو دی د هورو د ګټلو دا وخت د ثوابونو دی د هورو د ګټلو د شیخ سره په لاسو کې تسبیح ډېرې اوږدې دي دا وخت د ثوابونو دی د هورو د ګټلو د شیخ سره په لاسو کې تسبیح ډېرې اوږدې دي او ښکارېږي جانان کړي اراده د اعتکاف ده ښکارېږي جانان کړي اراده د اعتکاف ده او په پاڼو یې لیکلي وظیفې ډېرې اوږدې دي ښکارېږي جانان کړي اراده د اعتکاف ده او په پاڼو یې لیکلي وظیفې ډېرې اوږدې دي او ثاقب له اوده نه یم چې وخت ته پیشمني شي ثاقب له اوده نه یم چې وخت ته پیشمني شي او زمونږ په جومات کې تراویح ډېرې اوږدې دي ډېره مننه ستاسو ډېره مننه نو هیله لرم چې دغې غزلونه به مو خوندونه اخیستي خو ملګرو ته بیا هم وایم چې دغه دوه غزلې د ثاقب صاحب دي نو باید چې د نورو شاعرانو نومونه پکې ونه لیکلی شي او هم د دوی نوم پکې ولیکلی شي ډېره زیاته مننه